السلام علیکم. د پښتو زده کړې په نامه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو دال او ډال ولیکل. نن به زال او ری زده کوو چې زال او ری څنګه آواز کوي او چیرته لیکل کیږي. اول زال لیکو. زال پوره لیکل کیږي، نیم نه لیکل کیږي. یعنی زال د بل توري سره ګډ نه لیکل کیږي. لکه ذاکر. په ذاکر کې زال جلا لیکلی، د کاب سره ګډ نه لیکلی. راځو بل توري ته، لکه زهیر. په زهیر نامه کې هم زال جلا لیکلی. اوس بل توري ته راځو، لکه زبور. په زبور کې هم زال جلا لیکلی. او بل توري ته لکه ذات. په ذات کې هم زال جلا لیکلی. خو زال د نورو تورو سره ګډ نه لیکل کیږي. او نور توري د زال سره ګډ لیکل کیږي، لکه کاغذ. په کاغذ کې غین د زال سره ګډ لیکلی، لکه مرکز. په مرکز کې هم کاف د زال سره ګډ لیکلی، لکه منزل. په منزل کې هم نون د زال سره ګډ لیکلی، لکه مزمل. په مزمل کې هم میم د زال سره ګډ لیکلی. دا رقم زال د نورو تورو سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د زال سره ګډ لیکل کیږي. راځو اوس د ری خواته. ری پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. یعنی ری د بل توري سره ګډ نه لیکل کیږي. لکه روژه. په روژه کې ری جلا لیکلی. لکه رمه. په رمه کې ری جلا لیکلی. لکه رفتار. په رفتار کې هم ری جلا لیکلی. لکه رش. په رش کې هم ری جلا لیکلی. او نور توري د ری سره ګډ لیکل کیږي، لکه لمر. په لمر کې میم د ری سره ګډ لیکلی. لکه زعفران. په زعفران کې فی د ری سره ګډ لیکلی. لکه ذاکر. لکه زهیر. په زهیر کې یې د ری سره ګډ لیکلی. دا رقم ری د نورو تورو سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د ری سره ګډ لیکل کیږي. نن مو زال وویل چې پوره لیکل کیږي او نیم نه لیکل کیږي، او ری مو هم وویل چې پوره لیکل کیږي او نیمه نه لیکل کیږي. نننۍ زده کړه همدغومره وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.